سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. د 18 درس سره نن بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی زموږ چې کوم درس دی هغه دی پروپوزیسیون. پروپوزیسیون څه ته وایي، څه معنا لري؟ پروپوزیسیون چې کوم دی دا ډېر یو مهم رول لري په جمله کې، په جمله سازی کې خاص کر. دا هغه لغات دي چې کوم د اسم یا ناون نه مخکې راځي او بل دا د جملې د یوې حصې د بلې حصې سره هغه ریلیشنشپ، هغه تعلق یا هغه رابطه جوړوي. لکه د پول په شانتې کار کوي، دوه حصې یو بل سره کنیکټ کوي، ربط یې جوړوي، رابطه یې جوړوي. صحیح دی؟ نو که چیرې جاني نو دې نه بغیر یو بامانۍ او یا یو بمانۍ او ساخت لحاظ سره صحیح جمله موږ جوړول مشکله دی. صحیح دی؟ نو راځئ منني درس کې چې کوم د ما ډېر مهم پروپوزیسیون راخیستي، نو راځئ چې په هغې باندې خبرې وکړو. کم دي، لکه د دې استعمال څنګه دی او څه معنا لري. صحیح دی؟ لکه ټول اول ما سره دی اویک. اویک وایي ود، یعنی په انګلیسي کې سره. صحیح دی؟ سره یعنی ژیغې اویک توا، زه تا سره ځم. که موږ وګورو دا توا او ژیغې چې کوم دی د اویک په واسطه باندې یو بل سره کنیکټ شوي دي او یو جمله یې با معنا جوړه کړې ده. صحیح دی؟ نو دا هغه اولنی موږ سره ډېر ضروري پروپوزیسیون. صحیح دی؟ مخکې ځو. بل د موږ سره چې کوم د دې معنا دا ټو یا ایټ معنا ورکوي که نه. مثال موږ وایو کې مثال مالته ورکړی ژ سوی ا پاغي. ژ سوی ا پاغي، زه په پاریس کې یم. که موږ دلته چیرته دا لرې کړو دغه پروپوزیسیون او موږ وایو چې ژ سوی پاغي، نو مطلب زه پاریس یم، نو معنا غلطه راځي. صحیح دی؟ چې لکه یو بامانه جملې جوړولو لپاره، بل د دې پاغي او د ژ سوی سره رابطه جوړولو لپاره موږ پروپوزیسیون دی جمله کې استعمال کړی دی. صحیح دی؟ او معنا هم ورکوي، ساخت هم برابر کړی، جمله هم به معنی کړی ده. صحیح دی؟ مخکې ځو. بل د موږ سره اکوتی ده، دې معنا دی نیکسټ ټو، یعنی جفت، یو ځای. مثال نږدې، چې مثال دوه کورونه نږدې جفت یو بل سره. مثال یا دوه شیونه یي. مثال ژبیت اکوتی د لکول، مطلب زه د مکتب خواته جفت سره نږدې اوسیږم. صحیح دی؟ نو دا بل یو ډېر ضروري پروپوزیسیون دی. صحیح دی؟ مخکې ځو. مخکې د موږ سره بل کونتر. کونتر مطلب دی اگینسټ یا خلاف. صحیح دی؟ د دې معنا ده مثال خلاف. لکه ما ورکړی مثال نو سم کونتر لا ګیر، مثال منګه د جنگ خلاف یو، مخالف یو. صحیح دی؟ نو د کونتر که وګورئ دا لا ګیر او نو سم دواړه یو بل سره کنیکټ کړي، د پول رول ادا کړی دی. صحیح دی؟ او جمله هم به معنا کړې ده او معنا هم ورکوي. صحیح دی؟ مخکې ځو. اوان. اوان مطلب بیفور، یعنی مخکې. صحیح دی؟ لکه منګه دا یو خبره کوو، زه مخکې هلته لاړم یا دا شی مخکې وشو، نو هغې دپاره منګه دا استفاده کوو. لکه ما ورکړی les élèves entraient en classe avant le professeur، مطلب شاګردان چې کوم هغه کلاس ته مخکې د پروفیسر نه ننوتل، لاړل، داخل شو. صحیح دی؟ نو دلته دغه پروفیسر چې کوم یو ناون دی، اسم دی، دا د باقي مانده جملې سره یو ځای کړی دی او جمله هم مکمل کړی، به معنی کړی دی. صحیح دی؟ بل د موږ سره شی. شی مطلب لکه موږ وایو په انګلیسي کې at someone's house، کور دپاره ډېره استفاده موږ کوو. لکه مثال زه په کور کې یم، ته په کور کې. نو مثال موږ دلته ما مثال کړی ژ سوی chez moi، زه په کور کې یم. ژ سوی chez moi، زه په کور کې یم. نو دې دپاره موږ شی استعمالو. صحیح دی؟ بل دی موږ سره dans. dans مطلب ان په انګلیسي کې موږ وایو چې یو شي کې یي، داخل کې. مثال داخل یي مطلب لکه ان انګلیسي کې موږ وایو داخل کې نه، خیر خو dans مطلب ان. لکه ما ورکړی il part dans 5 minutes، زه په 5 منټو کې ځم، یعنی مثال دا ځای پرېږدم، روانېږم. صحیح دی؟ dans 5 minutes. صحیح دی؟ موږ سره بل دی د مطلب from، مثال موږ وایو، یعنی ما ورکړی مثال c'est mon ami de New York، د نیویارک، مطلب زما ملګری چې کوم دی دا د نیویارک نه دی مثال. صحیح دی؟ دغه جمله هم به معنی کړې ده، جملې ساخت هم برابر کړې، او دغلته دا نیویارک د سیمونمي سره دا دواړه حصې یو بل سره د پول په رول ادا کړی دی، یو بل سره کنیکټ کړی دي. صحیح دی؟ نو دا هم ډېر یو مهم دی. صحیح دی؟ بل د موږ سره devant. devant مطلب in front of، مخامخ. صحیح دی؟ مخامخ in front of چې موږ انګلیسي کې وایو. il est devant le poste، مطلب هغه د پوسټ مخامخ ولاړ یا هلته دی. صحیح دی؟ بل د موږ سره derrière. derrière مطلب شاته، behind چې موږ انګلیسي کې وایو. صحیح دی؟ qui est derrière toi، مثال ما ورکړی qui est derrière toi، ستا شاته څوک دی. مثال derrière شاته. صحیح دی؟ بل د موږ سره
یا مطلب ان یا بای انګلیسي کې معنا ورکوي، لکه je suis en France je suis en France صحیح دی، مطلب زه په فرانسه کې یم. صحیح دی. je suis en France دغه فرانس د je سره یو ځای کړی هم دی او جمله هم با معنا کړې ده او موږ ته معنا اخیستلی شو. صحیح دی. بل د موږ سره en face de en face de مطلب in front of opposite، مثال مخامخ لکه ما ورکړی le bus s'est arrêté en face de chez moi. le bus s'est arrêté en face de chez moi مطلب بس چې کوم دی هغه زما کور ته مخامخ ودرېږي. صحیح دی. مخامخ in front of لکه موږ انګلیسي کې وایي. صحیح دی. بل د موږ سره pendant مطلب during for دورانیه، مثال j'ai parlé avec Sharik pendant une heure. ما شارک سره مطلب یو ساعت دپاره خبرې کوم. صحیح دی. دورانیه دپاره موږ دا استفاده کوو. صحیح دی. بل د موږ سره پوغ موږ وایي په انګلیسي کې فار د پاره چې موږ پښتو کې وایي. صحیح دی. یا in order to یا to لکه ما لیکلی je vais au cinéma pour voir un film. صحیح دی. زه سینما ته ځم یو فلم کتو دپاره. صحیح دی. بل د موږ سره sans without مطلب بغیر د دې نه، علاوه د دې نه. صحیح دی. لکه ما مثال ورکړی nous avons mangé sans lui، موږ هغه نه علاوه without دغه نه علاوه مطلب موږ خوراک وکړو یا کوو. صحیح دی. بل د موږ سره سو مطلب under لاندې، مثال ما ورکړی ta chaussure est sur le lit مطلب ستا بوټان چې کوم دی هغه د پټ نه بسترې نه لاندې دي. صحیح دی. لاندې دپاره موږ استعمالوو. صحیح دی. بل د موږ سره سو مطلب د پاسه on top of د پاسه. صحیح دی. la lampe est sur la table. صحیح دی. مثال څراغ چې کوم دی هغه د میز د پاسه دی. صحیح دی. سوق مطلب د پاسه آن چې موږ انګلیسي کې وایي. صحیح دی. نو دغه یو څو ډېر ضروري پروپوزیشنو چې د هغې استعمال ما مثالونه هم جوړ کړي. تاسو دغه ویډیو بار بیا وګورئ چې تر څو دا تاسو صحیح استعمال زده کوئ، صحیح تلفظ زده کوئ او معنا یې زده کوئ. صحیح دی. دا ډېر ضروري دی په جمله سازۍ کې د دې غټ رول دی. صحیح دی. مننه. تر بل ویډیو پورې ښه وخت.